السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وطنوالو مونږه دومره ستونزې لرو په خپل ژوند کې چې زه خو په خپله نه پوهېږم چې د کومه سره شروع کړم، د کوم ځای نه اول پیل کړم. او ګډوډي د لګي خو څه چې زمونږ په فکر کې راځي یو بل ته دي نصیحتونه به کوو که په ځنو باندې اثر وکړه، تاثیر وکړه. عزیزانو، ډېر هیوادونه داسې دي چې موږ او تاسو ته بیلګې مثالونه په مخ کې دي. البته هغه کسان چې هغوی تاریخ لولي او کتابونه لولي او یا سفر یې کوي لږ تر لږه، هغوی پوهېږي چې ډېر هیوادونه داسې وو چې په ستونزو کې اخته وو، بیخي وران شو. دوی بیا د صفر نه پیل کړه او بیا داسې حد ته ورسېدل چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو سره نن سبا اوږه په اوږه روان دي. دا ځکه چې دوی ملا وتړله او دوی یو شو او خاینانو ته په منځ کې ځای ورنه کړ. عزیزانو، زموږ او ستاسو یوه ډېره بد کارونه چې دي هغه دا دي چې موږ خاینان په منځ کې پرېږدو، ښه یې پېژنو، بیا هم ورته څه نه وایو، ځکه چې موږ وایو چې زما یې په څه. بیخي دغه ملت او هیواد بیخي داسې دی لکه یو کورنۍ. تاسو ګورئ چې په یو کورنۍ کې یو کس یا دوه داسې وي چې هغه غله وي، ډاکهماران وي، خاینین وي، ګاونډیانو ته او نورو ته په بد نظر ګوري، په هیچا د هیڅ شي اسره نه کوي. نو هغه مې کوم ځای ته ځي؟ کور ته راځي که نه؟ همدغه ورونه ورسره په غم اخته کېږي که نه؟ همدغه ګاونډیان یې سبا په غم اخته وي که نه؟ نو هر سړی چې هغه خپل رور شمیري نو بیا هغوی واړه دي او که زاړه دي ورته وایي چې دا مه کوه، او که په خپله د ځوانانو زور په ونه رسېږي بیا نو څه کوي؟ بیا مشرانو ته د هغوی هغه بدې کړنې ښکاره کوي چې سبا به د دې سره موږ په غم واوړو. همدغسې زمونږ او ستاسو په ملت کې، زمونږ او ستاسو په هیواد کې چې موږ او تاسې خاینین، غاصبین، دړهماران، که هغه واړه وي که غټ وي، تاسو یې دې ته مه ګورئ چې یو سړی لکه د ځینې کسانو چې نن په خارج کې پراته دي، وطنونه لیلام کړل، خرڅ یې کړل، لوټ یې کړل، د ملت ملي شتمنۍ خرڅ یې کړې او نن په خارج کې پراته دي. نه، همدغه واړه دړهماران دي چې په کور کې په ګاونډي اسره نه کوي، په خپلوان باندې اسره نه کوي، په تره زوی باندې اسره نه کوي چې هر څه زور یې په ورسېږي. دا خو نو موږ او تاسې ګورو، په ملایکو کې خو ژوند نه کوو، په همدې انسانانو کې موږ او تاسې ژوند کوو. موږ او تاسې په خپله ګورو چې په موږ او تاسې کې څنګه خلک شتون لري. داسې بېخکرو ځناور شته چې حیوان، ژوي، هغه درنده صفت ژوي خو چې دي هغوی خو د یو انسان یا یو ژوی وخوري، نور یې پرېږدي، ځي خپله ګېډه مړه کړه. لیکن دی د خلکو د ژوند، د خلکو د حیا، د خلکو د ناموس، د خپلې کورنۍ د حیا سره لوبې کوي. چې بیلګې تاسو ګورئ، که ځاړونه ورباندې نه تېروئ، که ځانونه ورباندې نه ړندوئ، د دې ذرې خدای پاک د موږ او تاسې نه پوښتنه کوي چې دغه خاینان چې په کور کې موږ ساتلي وو، دا زما رور، دا زما زوی، دا زما پلار، هر څوک چې وي، تره زوی، ګاونډي، عزیز، او موږ سترګې ورباندې مړې کړې وي، راشه د دې حساب واچوه. الله پاک موږ او تاسې نه پرېږدي، په دې باندې ځان خبر کړئ. موږ انسانان یو او خدای پاک د انسان په بدل کې موږ او تاسې رانیسي، او دا زموږ او ستاسو دنده ده چې دغه وطن آباد کو، دغه ملت آباد کو، دغه قام آباد کو، دغه کورنۍ آباد کو، دا ځان آباد کو. دا نه چې ځانه خپله ځانه، نه، دا ټول به د ځان سره آبادو. نو زما د خبرې مقصد دا و چې ډېر هیوادونه داسې دي چې ړنګ شوي دي او دوی بیا د صفر نه پیل کړي دي.
بیدار ملت شئ، بیدار وګړي شئ، بیدار مسلمانان شئ. موږ او تاسو خو په خدای باور لرو، په خدای ایمان لرو، او اوس خو موږ او تاسو ته خدای پاک داسې یو نظام راکړی دی چې هغه نو اسلامي هم دی، شرعي هم دی، او د ملت په جامه هم جوړ دی. موږ او تاسو ته خو مخکې خدای شي نه راکړي و چې هر چېرته به لاړه معلومېده به نه چې دا څه بلا ده. اوس خو چې د نړۍ ګوډ ګوډ ته لاړ شي ته به یې پېژنې چې دا زما دی او زه د ده یم. ښاد و آباد اوسئ، سترګې مه مړې کوئ، ځانونه تېر مه راولئ، خپلو ته خو به یې راولئ خو خدای نه به چېرته خلاصېږئ. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ. خدای په امان مخامخا.